په دمان ولسوالۍ کې د موهمندو په کلي کې قرار لرو. د خټکیو کوم تخمونه تاسو دلته کرئ؟ موږ بس دغه کشمیري خوښوو. اجارهداران خپله خوښ نه دي، اوس لارې بندې دي او زموږ اصولونه چې موږ کوم اجارې کړي دي هغه موږ ته تاوان کوي د جیب. السلام علیکم قدرمن دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ تازه او تکړه به یاست. دا د یو ځلې بیا د یو بل پروګرام له لارې زه حکمت الله بارک ستاسې په چوپړ کې حاضر شوی یم. دوستانو، موږ په دامان ولسوالۍ کې یو. په دامان ولسوالۍ کې د موهمندو په کلي کې قرار لرو. دوستانو، د خټکیو موسم دی، نو راغلیو د خټکیو دپاره مو دا پروګرام ځانګړی کړی دی چې دلته به د بغوان سره خبرې کوو، د دوستانو سره به غږیږو چې په دا کلي کې د خټکیو دغه حاصل چې ورکړي سږ کال څومره دی، قیمتونه یې څو دي، او دوی دا خټکي کم تخمونه کري او بیا یې بازار ته پر کم ترتیب باندې وړاندې کوي او خرڅوي یې. تاسې راسئ پروګرام وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، د دوستانو سره شیر کړئ. دوستانو، ورځو د دوستانو سره خبرې کوو. سلامونه، جوړ په خیر، څنګه یاست؟ علیکم سلام، ښه په خیر. ډېره مننه. نوم دوستان ته ووایه. نوم یې جانان دی. ښه جانان وروره، دغه پالیز ستا دی؟ څو کاله کېږي چې دغه د خټکیو په کرونده باندې اخته یې؟ یاره موږ خو چې کوچني رالوی سوي دغه پالیز مو دی، دغه کښت کرونده ده. پالیز دی. څنګه دي د خټکیو نن سږ کال څنګه دي، ګل یې څنګه دي؟ بازار یې بیخي کمزوری دی، داسې کمزوری دی. وردا څنګه خټکي دي ته وګوره، دغه په 2500 په 2000 خرڅېږي. دغه ګرده موټر چې موږ بار کړو نه دي د سراچې موټران، دا لا هم یو موټر نه معلومیږي، خو موټر بس په 2500 په 2000 په 3000. یعنې په روش کال موږ په 8 په 1000 افغانۍ ورکول. ښه اوس سږ کال ولې داسې لوېدلې دي، لامل یې څه دی؟ دا نو دلته لارې بندې دي، هر کم چې دی خو ګرده تربار یې دغسې. اوس کابل ته زموږ کلي خلکو وړي دي، ورې ورته ناست نه خرڅېږي. ښه ډېر ښه. بس د دوی د خټکیو په څونه وخت کې رسیږي او کم تخمونه دي چې تاسې کرئ او دوی څونه کار غواړي، څونه وخت کې رسیږي؟ پالیز بیخي ډېر کار غواړي. موږ دغه کشمیري تخم کرو، یعنې په د دامان کې چې دی دغه زموږ کلي د خټکو مرکز دی. ښه د موهمندو کلي، د موهمندو کلي وکړي. یعنې په دامان کې نور کلي دونې نه کوي لکه زموږ کلي. د وخته څه د وخته څه دا مځکه چې ډېره ښه ده، ښه مځکه ده. معنا دا څنګه ښه خټکي دا به وګورو. دوستان تاسې راسئ دا خټکي وګورو چې دوی وایي دا یو موټر خټکۍ چې دی دا تقریبا په 2500 افغانۍ 2000 افغانۍ باندې خرڅېږي. په داسې حال کې چې په تېرو کلونو کې دا خټکي په 10,000 افغانۍ یو موټر، یو مازدا موټر خرڅېدی. یا مازدا نه، دا کوچني سراچې موټران. دوستانو، دا خټکۍ تاسې وینئ دوستانو، اوس په لږ هغه نیمایي بیه باندې خرڅېږي. په دې جریان کې به د حاجي صاحب سره هم خبرې وکړو چې دا ولې لامل یې څه دی. نو دوستانو، تاسې پروګرام وګورئ. حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ، څنګه ښه په خیر؟ ډېره مننه، سلامت اوسئ حاجي صاحب. تاسې څنګه یاست او نوم مو دوستانو ته ووایئ؟ زما نوم حاجي ګل اغا دی، د مومندو د کلي یم. ښه تاسې هم خټکي کرلي؟ موږ هم خټکي، موږ هم چې کوچني راپورته سوي دغه خټکي چې دغه پالیزونو غنمانو کالي کې دغه شیان کرو. ښه په نورو موسمونو کې بیا څه شي کرل کېږي د خټکیو پر ځای؟ د خټکیو بل موسم خو نشته، دغه خټکي چې کالي کې چې غنم چې بل شی زموږ وطن نه کوي، نه مو کري. په دغه منطقه کې په دغه منطقه کې په دغه دامان کې. ستاسې پالیز حاجي صاحب څنګه دی سږ کال؟ هغه هم دغسې لکه دغه چې وینې ګرد پالیزونه دغه رقم دي. سږ کال د بارانو واورې یخونه پر چیر شوله نو کمزوري شوه. پخوا به دغه پلاستیکي پالیز چې موږ کوي په 4 میاشتې کې په 5 میاشتې کې دی ګر سره خلاصېدی. سږ کال 6 میاشتې 6.5 میاشتې وخت ونیوی. ډېر وخت یې ونیوی. د خټکیو کوم تخمونه تاسې دلته کرئ؟ موږ بس دغه کشمیري خوښوو. په د کشمیري کې معنا 2-3 رقمه دي او دغه تخم زموږ تخم دا بیا فرق دي. دغه ښه تخم دی. دغه کوم تخم دی؟ دا کشمیري دی، تور کشمیري ورته وایي. د دې بیا خوږوالی څنګه دی؟ خوږوالی ښه خوږوالی دی، کلک خټکي دي. یو رقم خټکي دي داسې دغه دي د پاسته سي چې پوخ سي خوند نه لري. دغه کلک دی، هم ښه اوبداره دی، هم خوږ دی. عموم کې دوی څونه
دوستانو اوبو ته اړتیا لري څو ځله باید په دغه کې اوبه سي دي چې بیا ښه اوبه دي ښه حاصل ورکړي. دغه پلاستیکي پالیسي دي دغه موږ چې اوبه مو ډېرې وس مو په ورسېږي سوزبر مو معنا نور کم ورته کړي دا موږ یوه نه بله ورځ یا دومه ورځ بو چې اوبه یې کمې یا لږې څلورمې او پنځمې ورځې ته رسېږي هغه پالیز بس کمزورې سي که سره وچ سي دغه پلاستیک خو لاندې خو سور اور پر باندې و دغه رقم دی نو دا چې هر څه اوبه ډېرې ښه دي. ډېره مننه حاجي صاحب. خیر اوسئ مننه. شکر. حاجي صاحب ستاسو غوښتنه څه ده په وروستیو کې چې هغه دوستان تاسې ویني هغو څخه څه غوښتنه لرئ؟ موږ دا غوښتنه ده باید زموږ سره همکاري وکړي د سوزبره په باره کې معنا کوډ نمبرونه غواړي نرخ نه لري خټکي کرایې ګرانې چې سره باید حکومت زموږ سره همکاري ټول دوستان چې ویني چې حکومت چې باید زموږ سره همکاري وکړي هر برخه. ډېره مننه. دوستانو یو لنډه دمه لرو بیا هم راګرځو خپرونې ته. تاسې مخکې مې د خټکۍ راپورته کړې اوس بیا درته راپورته کوم دوستانو د دې خټکي قیمت په نیمایي بیه دی په بازار کې په نیمایي لا اوس لاندې ډېر نیمایي لا ډېر کښته دی. بله په دې خاطر لامل یې دا دی چې پخوا به خټکي نورو بازارو ته تلله یعنې زموږ د افغانستان څخه بهر هم تلله خرڅېدله اوس متاسفانه چې ترانزیټي مشکلات ډېر دي او دا خټکي چې دوی ډېر خواري په کاږي او بیا غونده سر هم نه ورته جوړي دغسې وي دغسې ده بیخي ډېر خواري غواړي پالیز دغه یو دانه په څو تمامېږي؟ دغه یو دانه تقریبا چې موټر په 3000 دانې وراچو په 10 افغانۍ تمامېږي دغه د مخه په 1.5 افغانۍ خرڅېدی په 1.5 په یاد دا تاسې خپله دوستانو وګورئ او قضاوت وکړئ چې په داسې حال کې به دوی ډېره خواري هم پکاږي او اخر پای داسې دغه د دوی دغه د خواري هغه ثمره لا نور ته برابروي او دغه تر څنګ او کوشش ډېر پکېږي مګر دومره څه یې لاس ته نه راځي او دغه خټکي چې پراته دي دا خو هم تاوان دي سراسر چې داسې کوچني کېږي د دوی لامل څه دی دا تاسې دا مرض وکړي د پالیز مرض وکړي خبره قرار دغسې مړ سي خبره دغسې کمزوري سي خټکي دغه ګوره اوس بره غواو ته وراچوو دغسې کمزوري سي د خوراک نه دي بس د کور ته پالیز ته وګوره ګرده مړ سوی دا د مرض څه داسې سي دا چې موږ ته یو دوا وي او شی په ګډېږي چې بیا دوی داسې د کاره ووځي لکه نورو موسمونو کې انارو کې نه چینجۍ وکړي چې بره خراب سي دوی کوم مرض یا د چینجي لا دوا پر پاس شو د هغه مخه یې نیولی سو مګر دغه مخه یې نس نیولی چې د امرې دغه مخه یې نس نیولی دا چې دوا وي دغسې پیدا سي نو باره انشاءالله مخه یې نیول کېږي جوړنګې مرض وکړي مړ سي باره خټکۍ پر نیمه یالجنې پاته سي او کوم تخمونه تاول زه کرم خپله موږ د کشمیرۍ کرو او سږ کال ما د کندوز تخم راوړی دی دا شین ډېر خوږه دي هغه که دې راوښوي هغه به نه وي کور به یې که نسته شکرپاره یې بولو هغه هم بیا بل ځای پالیز کړي دي ډېر خوږه دي هغه بیا څنګه دي قیمتونه هغه په قیمت کې فرق نه لري خو چارزاني رال نو ګرده باره یو شی سي ارزانه سي ګورینه تور بیا نو ګرده یو قیمت او عموم کې دا کم کودونو ته اړتیا لري تر څو چې ښه وده وکړي او ښه حاصل ورکړي بیا اصلي خو نو تور انبار موږ چې ورکړو ډېر ښه پیدا کوي ښه ګټه کوي او تور انبار بیا هم دلې پیدا کېږي په ښار کې ستا خو ډېر ګران دی په 4000 افغانۍ دی ښه هغه بیا باغوانان وس نه رسېږي دغه دغونه چې دي دا په 2000 خرڅېږي چې تور انبار بیا ورکړي نو بیا دونه ګټه ونه کړي هغه ته ګوره دغه پلاستیک هم موږ پرې ورکړي دي دغه پلاستیک تانونه موږ راوړي څونه مصرف مو کړي اوس دا خپل مصرف نه را جوړېږي وینې دا ګرده پلاستیک دی دا ګرد پالیز دا پلاستیک بیا ولې په دا جوړو کې هواري دا خو نو پلاستیکي دی دا موږ په ژمي کې ږدو ښه دا په ژمي کې دا خټکي ټوله کرل د نوروز څخه ډېر 20 ورځې میاشت مخکې موږ ږدو نو باره پلاستیک پر ګرده پالیز اوار دی وینې دا څومره مصرف 4 میاشت 5 میاشت کې واسي بس په 4 میاشت کې بس رسېږي سږ کال په څو میاشت کې ورسېده سږ کال یو څه وخت واخیستې د بارانونه وه یو خو شرولی هم نه سوی د باران اوسه بیا د بارانو هم سره کمزوري کړله یخونه وه نو یو څه وخت چې واخیستې او دغه تخمونه هم بیا څنګه دي قیمتونه یې څنګه دي چې تاسې رانیسئ بیا هغه په څو قیمت درته تمامېږي تخم نو رانیسو نه د خپل ټوله وو خپل سږ کال چې بیا څوک چې نه لري هغه بس دغسې موچ ورکوي تخم خرڅېده زموږ په وطن کې نشته تخم نه خرڅوو اوس دا څونه پالیز هسې کرلی دي د خټکۍ دپاره
دغه 2 تانه دي ښه 2 دغه تنه لږ ځای اوکې بل پالیز مې اخواته دي نو معنا هر سړي داسې 15 تانه 6 تانه داسې کړي دي دغه 2 تانه دي پخوا کې دا خټکي چیرې وړل کېدله اوس سږ کال بیا ولې بازارونه بند دي او د کابل څخه ماسې و نورو کوم ملکونو ته تاسو خټکي استوله پاکستان ته تلله دغه اسمانه پر هغه تورخم باندې اوښتله دلته پر ویش باندې اوښتله ګاډیانې د غټې ګاډیانې به تللې هغه اوس لارې بندې دي څنګه هلته خو ډېر ښه قیمت یې وړې د یوې ګاډۍ سه مې بیخي ډېرې پیسې راوړلې هغه ډېرې پیسې درته ډېرې لاسته پیسې راوړلې. اوکې. ستاسې خواریا بس نه تلله زموږ خواریا بس نه کړله نو اوس په افغانستان کې پر افغانستان ډېر دي دا زموږ خټکي ښه نور ولایتو کې هم کرل کېږي کرل کېږي کرل کېږي خو اصلي مرکز زه هم فکر کوم ډېر نوم کندهار خټکي بیا یو ځای نشته داسې ښایسته خټکي او داسې ښه شیرینه میوه ده د کندهار په کابل کې قیمتونه یې څنګه دی یو موټر دا چې هلته مثلا تمام کابل کې هم دغه سړي وړی وو دغه وړی وو دا دی اوس دلته ناست دی نه خرڅېدل ورې ورته ناست وو 6 ورځې ورې ورته ناست وو نه خرڅېدل وو نو خو ډېر دي ښه بلې ورشته ډېرشته څه نه خرڅېږي هندوانه څنګه دي هندوانې څنګه دي هغه ممکن هندوانې هم ارزانه دي و هندوانې دلته ډېرې کره سوي دي هغه تاسې خپله څنګه نه دي کړلي دوه پالیز هم لرئ تاسې ولې نه دي کړلي موږ نه دي کرلي ونې نو خو داسې دي د رود هغه غاړه چې ده هم زموږ مځکې دي هغه بیا د ریګۍ مځکې چې هندوانې کوي دا زموږ مځکې نه کوي ریګۍ مځکې هندوانې کوي او دا کومه مځکه ده دا بیا د پخې مځکې بولي دا بیا هندوانې نه کوي داسې اوکې ښه ډېره مننه قدرمن لیدونکو دا د دامان ولسوالۍ ده د دامان په ولسوالۍ کې د محمندو کلی دی دوستانو موږ دلته راغلي یو په رافالیز کې خټکي کرل شوي دي چې له نورو دوستانو سره مو هم خبرې وکړې چې دغه خټکي سږ کال و نورو کلونو ته نسبتا چې هلته به بازارونه خلاص وه لارې به خلاصې وې ښه ګران خرڅېدل خو سږ کال په نیمایي بیه هم نه خرڅېږي پخوا به یو موټر خټکۍ په 10,000 افغانۍ خرڅېدل خو اوس متاسفانه چې په 2,000 2,500 افغانۍ خرڅېږي تاسې راسئ دغه ورور خټکي شکوي د ده سره به خبرې وکړو دوستانو خسړی مسه جوړ بخیر ښه صحت قراری ده بخیر ډېر ښه ده ګوري دوستانو بیا به ان شاء الله په شاکو کې تاسو دروشي دوی مخکې ډېره یادونه وکړه د مرزانو ګوري دا خټکۍ دا د څه نه څه مرض ولې دي که چیرې دوی ته ښه کود ورسېږي پر وخت باندې ورته ورسېږي د دغه مشکله څخه به موږ تاسې ټوله خلاصو زه به تاسو ته داسې په شاټ کې ښه واضح در وښیم چې تاسې وینئ دا دي دا د مرض له وجې داسې کېږي که چیرې دوی ته پر وخت باندې منظم کودونه ورکول سي تور انبار ورکول سي چې هغه د موساد د خوا څخه باید دوی ته توضیح سي او هغه به بیا په ښه وخت کې ښه اصول ورکړي نو دوستانو دا خټکۍ به دلته کښېږدو دی به دا بل خټکۍ هم راواړي زه سره به مجلس وکړو ښه ته راسه ګوړی بانډار وکړو دلته ما ورته څنګه یې شکر دی الحمدلله الحمدلله سلامت اوسئ نوم د دوستانو ته ووایه نوم یې نجیب الله دی د دامان د ولسوالۍ د مومندو د کلي نجیب الله جانه مخته راسه نجیب الله جانه دا د خټکیو شکول کوم ترتیب او کومې تجربې ته اړتیا لري که نه هر څوک یې شکولی سي یا دا چې چاکو راسره یي بس یو کوچنی پلکه ورسره وشکې اوس لکه دغه کوچنی ځای دا بیا خټکۍ نه خزانېږي د هر ځای چې وړې د ده برکو روان او بل هر موږ تاسو خو چې دا ناولده خلک هغه هېڅ پرې حمله کړي دا کونجې ورسره وشکېږي آفرین و په دغه چې دوی وایي دغه پکښې کې دوستانو دغه پلکه پکښې کې چې درجې اوږده یې هم څه باره دته برق روان دی نه خزانېږي ښه دته هغه مواد روان دی نه خرابېږي یعنې څو ورځې بیا دی کار کوي که چیرې دا بلګ یې ښه غټ تقریبا 3-4 ورځې دی د هغې ثابته پروت ښه دی د هغې ثابته پروت دی او په عموم کې دا خټکي چې تېره وشکه تقریبا د ورځې څو دانې خټکي راشکولی سي د ورځې چې خپله ورته کاسم یعنې د یوه غټ موټر غیم شکوی سم او ځینې داسې چې پالیزونه کمزوري باره د کوچني موټران موږ ځینې بارو دغه د کندهار ښار مارکېټ ته یې وړو ښه ته خپله وړې په څو بجې وړې تقریبا څنګه ترتیب یې دا تشریح کړه سهار وخت چې پخوا به مو د لید جومات وکړئ باره روان سولو اوس پر 3 بجې چې وختي ورنوسو په مارکېټ کې ځای نه وي د شپې 3 بجې د خټکو د لاسه ځای نه وي یعنې دونه ډېر خټکي باره د موټران داسې صفونه درېږي په دا صف کې ځای نه وي بیا مو هره کپه والا پسې اخلي وایي زما د کپې مخ ته مه درېږه زما مخ رایله که زه خپل موټر راولم او چې وختي ورسو باره له ځای یې ښه یعنې پر 3 بجې 2:30 بجې دغسې موږ روان سو د شپې
باره بیا اورې نجیب الله جان څومره خوارې کشه ځوان دی چې د شپې پر 2:30 بجې تا 3 بجې راویښېږي د کندهار د محمد لوی میوې مارکیټ ته ځي تر څو هلته ځان لپاره مناسبه ځای ونیسي تر څو دا خټکي خرڅ شي. او تا ته څو تنخوا درکوي ده؟ زما خپل پالیز دی. بیا هم څو درکوي معنا ورسره په شراکت چې څو درکوي؟ شراکت مې چې څه ما د موټر کرایه راکړي 600 افغانۍ زه په خپل موټر کې ورسره وړم. ښه نور بیا نسته تا ته نه درکوي؟ نور پیسې بیا که داسې په کار زه میلې دپاره د جمعې په ورځ بیا هغه بیا د پلار سختی سي انشاءالله. ښه ډېر درکوي که یا؟ ولې نه زه خپله وړم پیسې زما در لاس شي. ښه پیسې مشر ته اوکې اصلي مشر مو پلار دی او پیسو نو فرق نسته. کور پر چی وروسته د پلار بیا چې د کور سرپرست سي هغه بیا ته هغه بیا زه په زامنو کې. ښه ډېره مننه ته راسئ او خټکۍ راته وشکوه چې دوستانو بیا هم ښه په هغه منظم اندازه باندې دوستان تاسې وګورئ دی دا خټکۍ راښکوي. ډېر ښه ډېر ښه. زه به هم یو دانه دوستانو وشکوم. دا زما دپاره یوه نوې تجربه ده تر څو زه یوه دانه خټکۍ د کور ودان چې ما ته یوه دانه مشنګه ډالۍ کړه او مشنګه خو نو تاسې پېژنئ دا دوستانو مشنګه ډېر ښایسته بوی لري. دا مشنګه څنګه جوړېږي دا ترتیب که دې مو ویلی؟ مشنګه هم د هغه کوچني جوړنګان چې په دغه ځای کې بیا نه کره کېږي. په دغه اوس پشته ده دا د خټکو پشته ده. دغه کونک بلابود ځای دی دا د جوې بند پر دغه ځای کې موږ کښېږدو ناکې اوبه څښي پاچېږي دغه ځای خالي پاره دا زموږ د کور کوچنیان مشنګې پر وکړي بالا د بوی دپاره ښه خوشبويي کوي. دا مشنګه بیا در دې نه غټېږي؟ یا مشنګه نه غټېږي او بل استنبولان چې هغه بیا غټېږي د هغو تخم جلا دی. ښه د استنبول د مشنګې تخم فرق کوي سره؟ اوکې هغه تخم ښه دوستانو تاسې راسئ پروګرام وګورئ موږ به یو څه خټکیان وشکو. زه بیا وشکوم خصوصا دی بیا راوشکوي زه به هغه دانه وشکوم. دا خټکۍ څنګه دی چې وشکو؟ دا شین دی کمزور دی خوږ نه دی. خوږ نه دی دا بیا دا شین دا بیا خوږ نه شین خوږ نه و. ښه راسي دا خټکۍ ته دغه دانه. دوستانو زموږ سره کیمرمین صاحب دی چې هغه ونه لویږي په جوو کې. دا خټکۍ پوخ دی. زه به دا خټکۍ وشکوم دوستانو. زما دپاره دا یوه نوې تجربه ده. تاسې هم راسئ دوستانو چې دغه ځای څه بیا وشکوم. دا به یو شاټ ونیسي دی دا خټکۍ دی دا بیا دا یې دوستانو د مخکې یادونه وکړه شول دا دغه تر څو چې دا په کښې کړي ول دوی بیا ښه واده کوي نو ما بیا ښه 3 شاخه ورسره پرېښي چې 10-20 ورځې نور هم کار وکړي. نو دا به دلته پرېږدو دوستانو بیا به یو بل دانه هم راوشکوو انشاءالله. دغه دانه پوخ دی. تی راشه زه به راښکوم. پوخ دی دغه دانه. او کاریګرو ته که در سره اخته هغه ته بیا څو معاشات تقریبا ورکوئ؟ هغه ته بیا د ورځې 250-300 افغانۍ ورکوي. دغه ډېر کلک هم دی. دا خو بیا بیخي په بیخي ده بس. دوستانو داسې تجربه غواړي دا د مخکې یادونه وکړه چې دغه که چیرې دغه ورسره وي هغه یو دونه شاخله ورسره دغه کوي هغه بیا ډېر وخت کار کوي دی. نو دوستانو دا هر کار بې تجربې مخته نسي تللی. تجربه باید ولرئ تر څو چې هغه کار مخته ولاړ سي. نو دوستانو دغه غټ دانه هم وشکو. سره وګورئ. دوستانو بیا هم په خیر راسئ. د دې سیمې د دامان ولسوالۍ د زراعت له مسؤله سره غږیږو. السلام علیکم جوړ په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه یاست حال مدي؟ مننه سلامت. د دې کور ودان چې په دومره ګرمۍ کې 40 درجې ګرمي ده دوستانو موږ ته خپل وخت راکړي او ځانګړې مننه چې تر یادې سیمې پورې راوستلو او له باغوانانو سره موږ ته وخت راکړي تر څو چې خبرې ورسره وکړو. ستاسې څخه ډېره مننه. او که مو نوم دوستانو ته ووایاست ښه دوستان به هم خبر شي. څخه مننه. زما نوم حاجي خورۍ دی او د دامان ولسوالۍ د زراعت مسؤلین یو. بیا ستاسو سره رالو چې د دغه سیمې د خلکو سره لیدکاته وکړو
او د دوی شکایت واورو او د دوی سره خبره وکړو چې فعالیزونه دلته څه ښه وده کوي. د دې سره مو لیدکاته وکړه چې دوی راته وایي چې فعالیزونه خو مو سوي دي خو بازارونه نه لري. سږ کال بازارونه ډېر راټیټ شي او د دې تر څنګ مرضونه هم لرو په فعالیزو کې. هیله لرو چې موږ ته دوا پیدا سي او دغه سیمه چې دا خټکي کوي هغه ریګي سیمه چې دغه بیا هندوانې کوي. نو دوی راته وایي چې زموږ په لوډو خټکي ځي کابل ته بېرته د هغې خوا حال راته راکېږي چې خټکي نور مه رایږي پیسې نه راجوړي موږ ته خپل مصرف نه راجوړي. دا زموږ د ساحې فعالیزوانان دي ورسره وینو ورټیم داسې مشکلاتونه لري دا خلک. په نورو کلونو کې څنګه وه خټکي؟ نورو کلونو کې خو ښه وه لارې ایله وې. اوس غټ مشکل دا دی چې لارې بندې دي بارډر باندې او د خټکو تر څنګ موږ ګرینګیچ هم لرو. په دا ګرینګیچ کې بیا خپله څو تخمه دي لکه پلم دي وو او خپله ګرینګیچ او امیري زردالو هم اوس رسېدلي دي او چرۍ هم په کابل کې بیا د چرۍ د امیري زردالو د ګرینګیچو د پلمو بازار دی. نو هغه هم چې ونه وځي چارطرف ته دلته بیا بازار نه لري اوکې بیا دلته بازار نه لري د کارټنو کاغذو کارګر او د موټر کرایه نه جوړي. اوکې اجارهداران خپله خوښ نه دي اوس لارې بندې دي او زموږ اصولونه چې موږ کومې اجارې کړي دي هغه موږ ته تاوان کوي. د دې پر ځای چې موږ ګټه ځینې ترلاسه کړو ګټه خو نشته موږ ته تاوان کوي. اوکې غټ لامل یې دا دی محصول هم ډېر شوی دی بل غټ لامل یې دا دی چې لارې بندې دي. لارې بندې دي او د کندهار خټکي بیا ډېر ښه خوند هم لري او تر نسبتا نورو ځایو ته او ډېر غټ هم دي. خو متاسفانه چې دغه د لارې مشکلات دي دوستانو چې دغه لارې جوړې سي بیا به د باغوانان هم خوشحالي او د ښار اوسېدونکي هم خوشحالي. ډېره مننه دوستان. ته هم څه پیغام دي په وروستیو کې چې تاسې ویني څه ویل لرئ ورته چې تاسې دې لارې ویني؟ موږ دوستانو ته پیغام دا دی دغه څو فعالیزوانان دا چې موږ په دا خلکو باندې ګرځو هغه زموږ همکاري غواړي هر وخت. دا راته وایي چې موږ ته کوډونه راکول سي او درجې لا څه چې موږ د مرضو سره مخامخ یو د دې دپاره یو دوا راته پیدا سي او موږ ته توجه وسي. دوی خورا نو اوبه نه لري چې اوبه راته پیدا سي. غټ مشکل یې زه چې فکر کوم در ټولو دا دی چې دا فعالیزونه مرضونه کوي د دې دپاره دوی ته دوا پیدا سي. اوکې موږ ته ستاسې یو توجه راته وکړي. اوکې دوی دغه مشکل لري. ډېره مننه انشاءالله چې دوستانو موږ هغه اورېدلي لیدلي انشاءالله چې په دې برخه کې جدي همکاري دوی سره وکړي تر څو هغه خواري چې دوی کښلي هغه بس ولاړه نه سي. په دغه ځای کې دغه حاجي صاحب تېرېدی دا دوستان راوغوښتي ډېر خوشحاله او خوشطبیعت حاجي صاحب دی. حاجي صاحب ستړي مه سې. څنګه یې حاجي صاحب جوړ یې په خیر؟ شکر دی د خدای احسان. باید دغه مرکه نوم دې دوستانو ته ووایه چې تاسې ویني. دوستانو ته نوم دې ورته وایه. نوم امیر محمد. امیر محمد حاجي صاحب په غوږو څه کمزوره و په غوږو ډېر کمزوري دي. ډېر کمزور. څو کالو به یاست حاجي صاحب؟ یاره دغه نور بل تاریخ نه و د طالبانو خو زما تذکره ما ورکړله بالا قرار وغو په داود خاني کې په 14 کاله زه نویشته کوم. لنډو ټکو ورته وایه د څو کاله د څو کاله خلاصه لنډ به نو داسې او یا اتیا کاله یا چا به نو نه دغه 15 یا 15 شپېته 20 شپېته داسې به یم. ښه داسې به یې. حاجي صاحب تا هم پالیز کرلی دی؟ پالیز نه چیرې دي کرلی دي په دغه کلي کې؟ هلته د رود په هغه غاړه کې دی دلته په د ځمکې د زموږ ځمکې په سر. څنګه دی ستا اصول څنګه و سږکال؟ اصول دې څنګه و؟ اصول مې وروره د انبارو صفات و د اوبو صفات. ښه اوبه دې نه درلوده چې وارې کړې؟ ما هغه لکه تږي سړي چې یو ګیلاس ورکېدی په یو ژوی کوبېږي ته یو ګیلاس ورکوې ما زیال کړل. ما زیال. نو اوس یو څه دې خرڅ کړي دي که یا؟ بس په اخته یې څه خرڅوو. څونه دې خرڅ کړي دوستانو ته؟ څونه دې خرڅ کړي یو څه دوستانو ته معلومات ورکړه. وایم یا ته خورواره یا اووه خورواره یا نه خورواره دغونه باندې خرڅ کړي. ښه ډېره مننه حاجي صاحب. او دغه اوسني ځوانان تاسې ویني حاجي صاحب د اوسني ځوانانو او د پخوا ځوانانو څه فرق و؟ د پخوا ځوانانو به په لوڅو پښو لو کاوه د اوس کې وروره ښه سلیپر نه دی دا په پښه کې ښه سر ورته وپېچي باران ورته چې وایي څوک راریسوي پېژنې هم د خپل زوی دي نه پېژني سترګې داسې کوي داسې ما لکه غل د دوی سترګې د لمر ډېر توپیر ستا د پخوا پرتله اوس ځوانانو سره؟ د پخوا پخوا دا یعنې ډېر ښه و. د پخوا یو د اوس 15 ولاکه سره یو. بېشکه. او څه پیغام لري حاجي صاحب هغه دوستان چې تاسې ویني هغه ته څه پیغام لري څه ویل لري؟ پیغام مو دغه دی وروره وطن مو وږی دی ستړی دی ستومانه دی
باید تاسو د دغه وطن سره یو ښه همدردي وکړي ویې نازوي سلامت اوسې حاجي صاحب خدای دې غم راکړي خدای دې ستی غم و موږ ته نه راکړي امین سلامت سي قربان سم حاجي صاحب خیر اوسې خدای دې ستی غم اوس خټکی راکړي دغه نه دی ګوره دغه دې چې اوس د زړه وپوښتې هغه پخوا هغه کرکولي چې په د میږو څخه جوړېدې چې دا میږ به لنګس به وری بیا نر و حلال به کوي چې ښځه به و هغه به ور پرېښول بس دغه میږ و 4-5 واره یې نر وزېږاوه باره بیا نر ځینې حلال کړي نر چې حلال کړي دې چمري ته وکته دا بوکه راواوښته چې حلال یې کړ زړه یې اووه ځایه سره اووه وریانې د دغه سړي زړه اووه ځایه سره خټکي ارزانه دي خټکي ارزانه دي پروړ ارزانه دي غنم ارزانه دي پورونه راباندې دي ولورونه راپسې دي نو وروره دغه موږ یو شی بیا دی الحمدلله ډېر امن بیا دی نو یو شی امن بیا دی داسې په عذاب و د دغه واخواته 10 افغانۍ مو په جیب کې نه سویا کول ونه دا خبره ده پر لارې به په لاس اوس څو په جیب کې دی حاجي صاحب اوس څو په جیب کې دی اوس خو نشته هغه عادت مې نیولی ډېره مننه حاجي صاحب اوس هندوانې سمې دي پخې دي که یا اوس یې خوړلی سو کللی سو خو اوس پادې زوغه دي زه دغه یم نو زه که بیا هم د کور سره ولاړ شي په موټر کې دې بیا یې په موټر کې دې بیا یو خو درته مېلمانه به دي سو خدای مو راوله ډېره مننه در دې پروګرام پر دغه ځای پای ته رسېږي چې د مینې څخه ډکې شیبې ولري ښه وخت د الله په امان په مخه مو ګلونه په دمان ولسوالۍ کې د محمندو په کلي کې قرار لرو د خټکیو کم تخمونه تاسو دلته کرئ موږ بس دغه کشمیرۍ خوښوو اجارهداران خپله خوښ نه دي اوس لارې بندې دي او زموږ اصولونه چې موږ کوم اجارې کړي دي هغه موږ ته تاوان کوي د جیب له هیواد میډیا سره اوسئ